مکتوب نمبر 90 حصہ ول دفتر اول د امام ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ د مکتوبات شریفہ وم نمبر مکتوب دے. اس بیان میں کہ عبادات معمورہ سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے شیخ درویش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا ہے. حق سبحانہ وتعالی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم مفلسوں کو حقیقت ایمان سے مشرف فرمائے. امام ربانی سے رحمہ اللہ بدی و نوی مکتوب کی شدہ شیخ درویش رحمۃ اللہ علیہ طرف تلکل فرمائی شدہ عبادات نہ مقصد یقین حاصل ولدی. فرمائی اللہ پاک دی منگتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاطر د ایمان حقیقت نصیب کی. څنګه چې د انسان د پیدایش نه مقصد د عبادت ادا کول دي او انسان الله خپل بندګۍ او عبادت د پاره پیدا کړی دی دا شانتی د عبادت یو مقصد د ماموره عبادت مقاصد دي. دا هغه مقاصد د پاره الله پاک دا غي حکم فرمای او دا د عبادت او مقاصد د ایمان حقیقت ته ممکن ده چې په دې آیت کریمه واعبد ربک حتا یاتیک الیقین کې دې مطلب طرف ته اشاره وی. اللہ پاک فرمائی ویشتم پارہ سورۃ زاریات کی عبادت کو د خپل رب تر دې چې تا ته مرګ راشي. نو اذا حتی کلمه چې د نهایت او د غایې دپاره راځي نو دارنګې د سببیت او د علتیت دپاره هم راځي. حتی یاتیک الیقین تر دې چې تا ته مرګ راشي دا مطلب هم کېدی شي چلی اجل ایاتیک الیقین دې دپاره عبادت کوه چې یقین دی الله باندې محکم شي. گویا هغه ایمان چې د عبادت ادا کول نه مخکې و هغه صرف صورت د ایمان نه حقیقت د ایمان او عبادات او احکام چې کله حاصل شي نو حقیقت د ایمان حاصل شي. اللہ تعالی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے مومنانو ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول دا. نو مومنان بسنگ ایمان روڑے. امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے الذین آمنوا سورة آمنوا بأداء الوظائف المامورہ اے خلقو چې تاسو سورتن ایمان روڑے دے یقینو کئی پا اللہ باندی پا عملی کولو دا احکامو چې تاسو تے حکم شوے دے. دیو جنا فنا و بقا چې دکم حاصلی دون مراد ولایت تے صرف دغه یقین مقصود دی. که د فنا فی الله او بقا بالله سبل معنا واغشته شي د دین علاوه چې هغه د محلیت او د حالیت ته نو دا خو حلول طرف ته ځي او دا بی دینی ده بلکې د دې معنا دا ده چې د الله په ذات یقین محکم شي او د الله پاک جل جلاله سره تعلق مضبوط شي. ابراهیم بن شیبان چې د مشایخ د طبقاتو نه دی فرمای چې د فنا او بقا علم د وحدانیت اخلاص او د عبودیت د صحت نه تاویږي. د دین ما سوا بی دینی د مغالطه ده هغه بشک رښتیا فرمایلی دي او دا کلام داغه په استقامت باندې خبر ورکي چې فنا فی الله دی ته وای چې د الله د رضا په کارونو کې فنا شي او دارنګ سیر الی الله او سیر فی الله په دې قیاس دي.
इमाम रब्बानी से शेख दरवेश रहमतुल्लाह अलैह त फरमाई, दूसरी ये तकलीफ़ देता है कि नेक किरदार में अल्लाह बख्श सलाह तक़वा व फ़जीलत से आरास्ता है और बहुत से लोग इनके मुताल्लिक़ है। अगर किसी अमर में मदद तलब करे तो उम्मीद है कि इनके हाल पर तवज्जो फरमाएंगे। दियो बल आलिम दियो नेक सड़ी सिफारिश व तकई जिदा खसड़े और कयोजे कि तान समरस्त गुस्तलन तो वसर मरस्त कवा। वस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा। पता सुबान दे सलाम भी और तमाम आगा खल्को दे सलाम भी सोक दे हिदायत ताबेदारी की आमीन।